السلام علیکم دوستانو، زه یم حل محمد لپاره. تاسو ګورئ پښتون افغان ټیک پښتو چینل. نو دوستانو، نو په دې ویډیو کې باندې زه تاسو ته 5 اپلیکیشن هم. نو په دې اولنی اپلیکیشن چې تاسو یو چاته پټ میسج لیږئ چې صرف تاسو یې وګورئ او هغه یې وګوري، یا تاسو د کم یو تصویر په باره کې معلومات حاصل کول غواړئ، یا داسې الټرا لاک موبایل دپاره اپلیکیشن دپاره، یا لایف وایل پیپر اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل باندې وایل پیپر لګوئ لایف، نو هغه هم زه تاسو ته هم د انټرو جوړولو دپاره ډېر ښکلی اپلیکیشن، نو هغه هم زه تاسو ته هم. نو چېرته مو ځئ ویډیو تر پای پورې وګورئ. نو په همدې ویډیو کې به زه تاسو ته ټول جزئیات در کوم. نو تر پای پورې راسره اوسئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو هغه دوستان چې زموږ ویډیو پهله ځل باندې ګورو، زموږ چینل ته نوي راغلي، نو ښه راغلاست غواړي چې زموږ ویډیو روزانه وګورئ، نو د ویډیو نه لاندې تاسو ته دغه سره بټن ښکاري، نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او چې مونږ هر یوه ویډیو اپلوډ کړو تاسو ته به ټول نه مخکې دررسي. نو تاسو په دغه بټن باندې کلیک کړئ، تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او هغې سره بیل ایکون راځي، تاسو په دې باندې هم کلیک کړئ چې مونږ هر یوه ویډیو اپلوډ کړو نو تاسو به د ټول نه مخکې درځي او تاسو به د ټول نه مخکې ګورئ. نو اول اپلیکیشن دا دی، تاسو کتلی شئ دوستانو. په دې اپلیکیشن کې چاته تاسو غواړئ چې یو داسې کس ته زه لیکلو ورولېږم چې صرف هغه پرې پوه شي او زه پرې پوه شم، نو تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دا تاسو سره ډېره مرسته کولی شي دوستانو. دا ایم ټرانسلیټ مورس کوډ په نامه ډېره ښکلې اپلیکیشن دی، نو تاسو دا ډاونلوډ کړئ. ما سره الریډي ډاونلوډ دی. بیا تاسو اوپن کړئ دوستانو. څنګه مو دا اوپن کړه، دا شان یو پیج به مخې ته راشي لکه څنګه چې تاسو ګورئ دوستانو. نو دا کې تاسو اوس څه لیکل هم کولی شئ او یا ویلی هم شئ، لکه څنګه چې زه یې لیکم یا وایم دوستانو، تاسو کتلی شئ. زه د میک بټن باندې کلیک کوم او وایم Hi, how are you my friend. ما دا ولیکم، تاسو کتلی شئ لاندې سپونګ داسې لیکې راغلي دغه ګډ بډ په دې باندې څوک نه پوهېږي، نو تاسو دا کاپي بټن باندې کلیک کړئ او دا کاپي کړئ دوستانو. څنګه مو کاپي کړو، دا چې هغه تاسو چاته لیږئ په واتساپ یا په میسنجر کې پر شي کې، نو هغه چې هغه دا خط کاپي کړو بیا دې اپلیکیشن کې وکړي، نو صرف هغه ته به دا خط شو شي، یعنې دا خط په هغه ته به پته ولګي چې زه ما ته سره لیږلي، لکه څنګه چې ما پیش کړه تاسو کته hey good morning how are you my friends. نو مرته دغه صرف دغه چې تاسو دا ټکي میکې ګورئ، نو دې معنی څوک هم نه پوهېږي چې تاسو دا چاته ورولېږئ د اپلیکیشن کلیک کړئ نو ټول به ده. نو دویمه اپلیکیشن دا دی ریورس ایمیج سرچ ګوګل. نو دا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. تاسو د چا په اړه یا د چا په کوم تصویر په اړه غونډ جزئیات غواړئ یا ټول معلومات غواړئ، نو په دې اپلیکیشن کې تاسو پیدا کولی شئ. نو دا تاسو ډاونلوډ کړئ. ما الریډي ډاونلوډ کړی، بیا اوپن کړئ. چې کله مو اوپن کړو دا شان به راشي، تاسو په دغه کراس بټن باندې کلیک کوئ، بیا دغه تصویران په بټن، نو تاسو کوم تصویر غواړئ نو هغه سلیکټ کړئ او بیا دغه نشانه باندې کلیک وکړئ. نو څنګه نشانه تاسو کتلی شئ، دلته به ټول جزئیات راشي او ټول معلومات یې تاسو دلته حاصل کولی شئ او لوستلی شئ او نور تصویران هم کتلی شئ. نو لاړ شو بل اپلیکیشن ته. نو تاسو دلته دریم اپلیکیشن الټرا لاک، تاسو دغه ډاونلوډ کړئ. دا یو داسې اپلیکیشن دی چې دا به صرف د ستاسو د ټیم او د بیټرۍ په هغه باندې کولاویږي، لکه څنګه چې زه اوپن کوم، نو تاسو کتلی شئ زما بیټرۍ کې چارج 99% دی او ټیم چې دی 30 بجې او 2:50 منټه. نو دغه زما 99 زه دلته ورکوم، زما د بیټرۍ 99 ده او بیا دغلته زه 30 بجې او 2:50 منټه نو زه دا ورکړم. نو تاسو کتل لاک کولاو شو. نو دلته تاسو هر یو اپلیکیشن له هم لاک ورکولی شئ. سیټینګ ته لاړ شئ، دلته تاسو نور هم سلیکټ کولی شئ هورس ډیټ، یعنې صرف د بیټرۍ په دغه باندې او د منټونو او ګنټه باندې دا اپلیکیشن کولاو شئ، تاسو نور هم لاک ورکولی شئ. نو لاړ به شو څلورم اپلیکیشن طرف ته دوستانو. نو دغه دی څلورم لایف واټر پیپر. نو تاسو دا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، نو تاسو دا ډاونلوډ کړئ. نو تاسو لکه څنګه چې کتلی شئ، تاسو چې موبایل چېرته وړئ نو دغه اوبه به هماغه ځای ته ځي. نو ډېر ښکلی وال پیپر اپلیکیشن دی. نو تاسو چې کوم ځای ته موبایل اړوئ داسې یې کوکئ، نو داسې به د اوبه ځي، که داسې یې کوکئ داسې، او دا به رنګ هم بدلوي د اوبو. نو تاسو پرې خپل ملګري حیران کولی شئ. نو دغه پنځم اپلیکیشن دی دوستان، تاسو کتلی شئ لیجن ان امپو ټیکسټ ان انټرو. نو دا ډېر ښکلی او زبردست اپلیکیشن دی کې تاسو خپل په نامه باندې انټرو جوړولی شئ خپل چینل ته. نو تاسو کتلی شئ. نو تاسو زه به تاسو ته د دې جزئیات هم ښیم چې دې کې انټرو څنګه جوړېږي. دا د انسټاګرام د فیسبوک دا شي دپاره په تاسو انټرو جوړولی شئ. نو تاسو دا ډاونلوډ کړئ، اوپن کړئ. چې کله مو ډاونلوډ کړل د بس تاسو نه خط غواړئ، زه دلته ورکړم یونان پردي شي. نو چې کله ما دا ورکړم نو دلته تاسو هر یو ډیزاین سلیکټ کولی شئ. تاسو کتلی شئ دوستانو. چې کله مو کوم یو مو خوښ شو نو دغه ډاونلوډ بټن هم تاسو ته لاندې ښکاري، یا شیر کولو بټن هم تاسو ته ښکاري دوستانو. نو دغه ډاونلوډ بټن
نه بیا تاسو په دې باندې کلیک کړئ چې کله مو نوم ولیکه او هر څه مو ورکړل چې کله مو دغه سیو ایس ویډیو نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ او ګفت یې هم جوړولی شئ دوستانو تاسو کتل په کوم څیز کې غواړئ نو له دې کې تاسو انټرو هم جوړولی شئ دوستانو نو ډېره زبردسته طریقه وه نو موږ تاسو ته روزانه دا شان ښکلې ښکلې ویډیو نه راوړو نو زموږ ویډیو لایک کړئ کومنټ وکړئ سبسکرایب کړئ زموږ یوټیوب چینل او دا ویډیو خامخا شیر کړئ د خپلو دوستانو سره دوستانو نو په لوی الله مو سپارم تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان